بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني في المعجم الأوسط والمنذري في الترغيب والترهيب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موږ تاسو ته د عالی اخلاق او د انساني اخلاق راهنمایي ښودنه کوي او د هغې اخلاقو راهنمایي ښودنه ورته کوي چې یوه کورنۍ او یو قوم یوه ټولنه د هغوی ترمنځ ذریعه د اتفاق او د یووالي او د محبت جوړیږي. نو فرمایي چې ډېر محبوب او ډېر خوښ په خلکو کې الله تعالی ته په خلکو کې ډېر څوک خوښ دی، څوک د الله تعالی ډېر محبوب دی. انفعهم للناس، چې څوک ډېره نفع او خیر رسوي خلکو ته. سبحان الله. خپل اعمالو ته فکر وکړئ، قصد و اراده وکړئ که غواړئ چې الله تعالی ته محبوب شئ. سبحان الله. نو خلق ته هر قسم خیر و ښېګړه ورسوئ او ډېر محبوب او خوښ عمل په اعمالو کې الله تعالی ته هغه خوشحالي ده چې ته داخله کې مسلمان ته خوشحاله کړي چې په څه دې خوشحاله کړي، نو دا ستا په عملونو کې الله تعالی ته ډېر محبوب عمل دی. یو د هغې جزیاتونه دا دی چې ته لرې کې د هغه ځینې غم یو مصیبت پرې راغلی هغه ته نه لرې کړي. دویم چې ته ادا کې د هغه نه دین، هغه هم نه دین دی، د هغه نه دین ادا کړي یا ستا پې دین دی ورته ویبخي. دریم ته لرې کې د هغه ځینې لوږه وږی دی، تږی دی، د هغه دپاره د خوراکو د څښاک بندوبست وکړي. نبی علیہ السلام فرمایلی چې خامخا چې زه لاړ شم د یو مسلمان ورور سره د هغه حاجت په پوره کولو کې، د یو مسلمان ورور د حاجت په پوره کولو کې زه ورسره لاړ شم، نبی علیہ السلام فرمایي دا ما ته ډېر محبوب و خوښ دی له دې نه چې زه اعتکاف وکړم په دغه مسجد نبوي کې یوه میاشت. سبحان الله. د مسلمان حاجت پوره کول او د مسلمان سره په یو حاجت کې یو ځای ته تلل، نبی علیہ السلام فرمایي چې مسجد نبوي کې چې ته یوه میاشت اعتکاف وکړي، زه یوه میاشت اعتکاف وکړم. نبی علیہ السلام وایي دغې یوې میاشتې چې د اعتکاف نه په مسجد نبوي کې ما دپاره دا ډېر خوښ دی چې د مسلمان سره په یو حاجت کې لاړ شم. او نبی علیہ السلام فرمایلی څوک چې بنده کې غصه خپله، یعنی سړي ته غصه ورغله، قهر ورغله، خو که دی اراده وکړي چې وچلوي دا غصه، نو چلولی هم شي. یو سړي ته غصه ورغله او ده کې دا قدرت شته چې دا غصه وچلوي په هغه انسان باندې، خو ده بنده کړه دا غصه یې ونه کړه، نو ډک بکړي الله تعالی زړه د قیامت په ورځ د رضا او د خوښۍ نه
الله تعالی به دغه انسان د قیامت په ورځ کې د خوشاله کی او څوک چې لاړ شي د مسلمان ورور سره په حاجت کې تر دې پرې چې دا حاجت هغه د پاره دی پوره کی دا حاجت هغه د پاره پوره کی نو ثابت بکړي الله تعالی د قدمونه په هغه ورځ کې چې خوېږي قدمونه د انسانانو چې هغه د قیامت په ورځ کې پولیس ورات باندې تللی هغه ته د خلکو قدمونه خوېږي جهنم ته ورځي د بد اعمالو په وجه نو په هغه ورځ به الله تعالی د قدمونه ثابت کی سبحان الله څومره انساني لوړ اخلاق دي او څومره د لوی اجر او د ثواب اخلاق دي چې الله تعالی ته دا ډیر محبوب عمل دی په اعمالو کې او الله تعالی ته یو انسان په دې اعمالو باندې د ټولو نه محبوب انسان ګرځيږي او اعتکاف او مسجد نبوي کې د هغې نه دغه عمل ډیر لوی عمل دی الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دغه باندې علم راکړي او الله تعالی دې موږ او تاسو په دې باندې عمل راکړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي امت ته دغه دین ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته